او د اهم عبادتونو سره د میاشت تعلق دی. یو عبادت خو په دې میاشت کې د حج دی. مسلمانان حج لذي او د حج تعلق د دغه میاشت سره دی. د دغه میاشت په 8 تاریخ باندې د حج اعمال شروع کیږي. بعض اعمال مسنون دي، بعض واجب دي او بعض فرض دي. په 8 تاریخ د دې میاشتې د راتلونکې میاشتې حاجیان صاحبان سحر وختي د حج احرامونه وتړي، نیتو کی 2 رکعاته نفلو کی، که د چاوس کېږي او نفلي طوافو کی، کنینو 2 رکعاته نفلو کی، او چې څومره دا ټول خلق په لکونو خلق یو لنګ وی د پرتوک په ځای او د کمیس په ځای باندې په ځان صادر واچي، او زنانا جامع برابر کی، سر پټ کی، د سر ویخته مخ ځان لخکاره کی، او بیا 2 رکعاته نفلو کی، د احرام 2 رکعاته سنت الاحرام، او د هغې د نفس سرونه ښکاره کی او لبیک وی نیتو کی لاول. اللہ د حج نیت کوم تیرا آسان کے او تے قبول کے، او لبیک شروع کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماسپخین منزله د گاڑو قافلې روانی شي، څوک پیاده روانی، په زرګونو لکونو خلق او لبیک چغې وی، زنانم وی او نارینم وی. څوک په گاڑو کې سواره شي، مینا ته لاړ شي. مینا ټوله د خیمو ډکه ده. مینا کې بیا د ماسپخین منځو کې، د مازدیګرو کې، د ماښامو کې، د ماسخوتنو کې شپه پکې تیره کې. په هغه احرامونو او لنګونو کې د زنانو ځان له خیمې وي، د سړو ځان له خیمې وي. سحر وختي چې منځو کې نو عرفات ته روان شي، دا د عرفې ورځي. لبیکم وی حاجیان و تکبیرات تشریقم شروع شي. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پیادم پا داستش سرون اخکاری، سپین سپین جامی وی چخکاری، پا زنانین آغیم سپین بورقی پسر کری وی، سپین رنگ وی و کتوری ہر قسم پسرولی شي، و زنانو مکسر سپین حرامون تللی، او نارینم د قصد صادرون لنګونه والی، او سرتور سر او خپیب لخپی لکه د لیونو غوندې چې یو لیونی سنگ په لیونتوب حالت کې منډې وی، دقه سې رواني د عاشقانه مزاج د لیونتوب په حالت کې، او د عرفې مبارک ورځې نیک عرفات ته لاړ شي. ګاډي م رواني، د دنیا ګاډي ډېر لوی رشي، او پیادم خلق رواني، د دنیا خلق رواني. څوک د ګاډو په چتونو ناستی، څوک د ډاټسنو په سرونو ناستی، او ټول د الله په ذکر کې مشغولي. د الله تسبیحات وی، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. وصلی الله تعالی على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوک داوی سوکوی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. او دا عجزے پا شکل کے او دا فقیرے پا شکل کے خلق روانی دا منان عرفات تا. یو چغا دا یو ہیر دے، او دا ارچا پزر کی یو درد پروت تے، یو عشق پروت تے دار چا پزر کے. جامع والا خدای دا سے منتخب کردے دا کہ دا شقے جامع دا او دا لیونتوب جامع دا. لیونی سرطور سری دا دم سرطور دے، لیونی خپیب لخپی منڈے وی، دم چپل چولی دلان دے خپی خپیب لخپی دی. لیونی خدا پا دے ندا چی دا ما مخ سرطور دے و که دا ما مخ پٹ دے، دا غرنگ مخ سرطور دے، مخ کار دے. او دا قرنگے 2 صادرون دا کفن چولی، یو دا پرتوک پا زیبان دے او یو دا کمیس پا زی، او بیا دا لبیک چغی و یا اللہ
ستا په در کې حاضر یم لبیک خدای ستا در کې حاضر یم اللهم لبیک لبیک لا شریک لک خدای ستا در کې حاضر ولاړ یم خدای تعالی شریک نشتا ان الحمد والنعمت لک والملک خدای سول صفتونه ستا دپاره دي بادشاہی الله ستا ده احسانات رو ستا دي لا شریک لک خدای تعالی شریک نشتا عرفات ته لاړ شي عرفات کې دار معلم خپل خیمه دار چا خپل ځای معلومي هلته خپلو خیمو ته لاړ شي نو حاجیان لغوندې دمو کې د عرفې پرواز بیا د عرفات کې د مانځه نه پس بیا مونځ په لومبي وخت کې وکړي د ماسپښین مونځ څوک چې هغه جومات کې مونځ کوي نو هلته بیا د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دواړه په جمع کوي د ماسپښین په وخت کې او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپښین مونځ وکړي ماسپښین نه پس وقوف شروع شي وقوف سمانا دا ټول خلق د الله تسبیحات شروع کی دا الله ذکر شروع کی لبیک شروع کی او دا الله په شان کې صفتونه کوي او بیا لګي او الله ته زاره کوي یو جاړي ټول عرفات د جړا نه ډکی عرفات کې څوک داسې نی چې هغه د الله په ذات کې لوی بیان نه کوي او یو چغې وي که بوډه بوډا دی او که ماشوم دی او که ملا دی او که امیر او که ښځه ده او که نارینه دي ټول الله ته یو چغه لګي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک او د الله تکبیرات وي جاړي خدای ته جان الله ته محتاج نور ته پکې ودرېږي علماء لیکلي دي چې لږ ساعت نور ته ودرېږي زور نور ته جان ولاړي خیمونه باروزي او قبلې ته مخکي او الله ته ولاړي رب العالمین دغه وخت کې فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو خو وایئ چې د انسان مه پیدا کوه کم کم زین جاؤ من کل فج عمیق کم کم لرے زین دا غریبانان راغلی دی پیاده راغلی دی په سفر راغلی دی ښځې پریښې دي بچی پریښې دي کورونه پریښې دي پیسې لګولې دي او زما در کې ولاړ دي ټول په دشت بیابان کې سرتور سر خپې بلې خپې او ما ته چغې وایي اے فرشتو تاسو گواهان شئ چې دا ټول مو بخل الله ډېر لوی کرم دی مونږ ډېر باغیان یو مونږ ډېر کبرجن یو مونږ ډېره لویي کوو مونږ خدای ته ځان نږدې نه کوو مونږ الله یاد نه کوو که مونږ لږ هم الله ته نږدې کوو حدیث قدسی دی رب العالمین فرمائی چې څوک ما ته یو لیش ځان را نږدې کوي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم چې څوک ما ته یو ګز ځان را نږدې کوي زه درته غاړه غټی ورځم ځان نور هم نږدې کوم او که څوک ما ته پیاده راځي رو رو راځي زه په منډه ورځم الله ډېر مهربانه بادشاه مونږ ډېر کبرجن یو مونږ سر نه کبر او نه مونږ له الله هر قسمه نعمتونه راکړل بچي راکړل کورونه یې راکړل ژوند یې راکړ عزت یې راکړ روغ صحت یې راکړ لیکن مونږ د الله د یو نعمت شکریه ادا نه الله دې مونږ کې عجزي پیدا کړي الله دې مونږ له د نعمتونو د شکریې توفیق او طاقت راکړي نو الله اعلان کوي چې اے بندگانو اے فرشتو چې دا څومره بندگان دي دا ټول مو بخل فرشتے وی اللہ فلان کے خو پکی گناہگار دے فلان کے گناہگار دے فلان کے گناہگار دے اللہ وی دا گناہگار میں امداد نیکانو دا مخو بخل دا جان دا مازیگر پورے لگئی بدے نورونو ولاڑے و جاڑے غریبانا جان تم دعا گانے کئی بچو تم دعا گانے کئی دوستانو تم دعا گانے کئی مازیگر منځو کې بیا ودرېږي الله ته بیا چغې شروع کړي
داسې بوډاګان مې پکې لیدي دي چې د حملې بالکل ټیټی د ګرځېدوني خوارانو په نور ولاړې خدای ته چغې وایي. الله تار سړی محتاج دی، مونږ په یو یو ګړی الله ته محتاج دي. مونږ به څوک وو که د الله مدد مونږ سره نه مونږ هېڅ نه شو، که د الله توفیق مونږ سره نه مونږ د ځای نه قدم نه شو اخیستی، که د الله مدد نه مونږ ساه نه شو اخیستی، که د الله مدد نه مونږ لاس او خپې نه شو ړکولی. هر څه د الله په لاس کې دي. رونو الله ته محتاجه کاغا جان هلته خدای ته محتاج دي، تاسو دلته خدای ته چغې ووهئ. نبی علیہ السلام فرمائی دی 10 ورځو کې د ذوالحجې چې کله شروع شي د عرفې د ورځې پورې، ځکه د اختر پر ورځ روژه نیول منع دي، د نه ورځې روجې ونیسئ. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی. او د کال پر ورځو کې د دې ورځو نه قیمتي ورځې نورې نشته. په شپو کې د لیلة القدر د شپې د وجې نه د رمضان اخیری شپې غوره دي، ټولې اخیری شپې. او پر ورځو کې د عرفې د ورځې د وجې نه دا ورځې بهترې دي. نبی علیہ السلام فرمایي وی په دې ورځو کې هر عمل ماته بنده را نږدې کوي، او په دې ورځو کې که څوک پټینې عمل هم وکړي د نورو ورځو د عمل نه هغه د الله په نزد ډېر بهتر دی. صحابه تپوس کې الله رسوله جهاد نم دا عمل بهتر دی؟ وی او په دې ورځو کې چې څوک عمل وکړي د جهاد فی سبیل الله نم بهتر دی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. څوک وایي چې د هغې نه هغه د رمضان شپې مرادي دي، لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سورج تے مرادی دی او دا اللہ شپے تے مرادی دی. در لوی اختر چې کله میاشت راوخیږي حاجیان د نور پریوتو نه پس بیا را روان شي، خپې بلې خپې بین تیزي، سرونه سرتوري خیرونه ډکي، احرامونه هم د خاورو نه ډکي، د خولو نه ډک، او لبیک وی واپس را روانی. څوک بس بسر ناستی، څوک بسونو کې دننه ناستی، څوک پیاده مزدلفې ته راځي. نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړه الله رسوله کم حاجي غوره دی؟ وی چې سخا بین تیزي، سخا بین او ببرسری وي، خیرن خچن د خدای په دربار کې، ځکه شکل د لیوانو دی. د حج دا سفر د لیوانتوب سفر دی. ببر سری وی الشعث الطفل او بدبوئی تیزی او خیرو والی. او کم حج غوره دا اللہ رسولا چې کم حج کې د لبیک چغی وی، او کم حج کې د قربانې ساروی زیاته لال شي، دا غوره دی. نو حاجیان څوک 10 بجې راورسي مزدلفې ته، څوک 11 راورسي، څوک 12 راورسي، څوک 2 بجې راورسي، ځکه رش ډېر زیاتی په گاڑو کې او پیادم. نو په مزدلفه کې شپه غریبانان تېره کړي په یخ میدان، هلته خیمې نه، څوک ځان ته سر ته کیړی کېږدي، څوک ځان ته سر ته رومال کېږدي، څوک احرام راغونډ کړي. څه خوبي خو تېره شي. نو بیا سار وختي پاسې مونځ کې مانځه نه پس بیا وقوف د مزدلفې وکړي، الله تسبیحات الله یاد کړي او خدای ته زاري وکړي. نو بیا ځان سره کاڼي د مزدلفې نه راوالي، مینا ته لاړ شي. دا اختر روز دا شروع شوی، نو دا اختر په لومبۍ ورځ باندې غټ شیطان ورته وایي جمره عقبه، هغه په 2 کاڼو ولې هغې نه پس لاړ شي دم شکر ورته وایي، تاسو ورته قرباني وایه دم شکر وکړي. د هغې نه پس سرونه وخورئ، جامې بدلې کړي، بیا طواف زیارت وکړي، هغې پسې سایې وکړي، بیا راځي مینا ته، شپه په مینا کې وکړي. او د اختر په 2 او 3 ورځ د زوال نه پس بیا ځي او 3 والا شیطانان ولی، ناول رکوټې بیا میندنې بیا غټ په 2 کاڼو، په سبا بیا ولی، بیا ځي خپل بلډینګ ته. ورځې پوره شي نو طواف ودا ورته وایي، هغوی کې واپس راځي. نو دا هغه میاشت ده، دا وروستنی میاشت چې یو ورسره د حج تعلق دی زمارو. دویم تعلق د عبادت دی، که وسم کېږي چې میاشت راوخېږي روجې ونیسئ، ښه الله پرې ډېر خوشحالېږي. او د شپې هم د الله عبادت وکړي عرفې دروازې پورې.
او دریم چې کوم هم عبادت پکې کېږي هغې ته مونږ قرباني وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې چاله خدای فراخه روزي ورکړه او د قرباني ونه کړله نو دې زما جومات ته د اختر نه راځي چې اختر مانځله رانشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړ دا الله رسول ما هذه الاضاحی دا قربانې څه شی دی چې دا مونږ یې کوو؟ وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د نیکه د ابراہیم علیہ السلام طریقه ده. وی دا اللہ رسول زمون پکې څه دي؟ وی چې کم څاروی د حلال کو او د هغه په شا څومره ویښته دي په یو ویښته به دله خدای ثواب درکړي، او چې کم ګډ د حلال کا د هغه د یو وړی په شا چې څومره وړی ده په یو تار به دله خدای پاک یو نیکي درکړي. واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ټولو پیغمبرانو دا اکثرو پیغمبرانو نیکو، نوح علیہ السلام نه پس ابراہیم علیہ السلام تیر شوی. او چې څومره د دنیا خلق ټول ابراہیم علیہ السلام منه، اوس یې عیسایان هم مني، یهودیان هم مني، او د مکی مشرکانو به ورته خپل نیکو پیغمبر وی. و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، چی دا ابراہیم علیہ السلام سی تابعدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او چی کم مسلمانان دی دے تابعدار دی، او چی چا دا اغا تابعداری اکلا نو اغا تابعدار دی. دا ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقی دی چی پاغین دا یہود و عملشتن دا عیسایانو او زمونږ د مسلمانانو په الحمدلله عمل دی. هغه به دا خوله وینځله مزمزه چې ورته وایي په اودس کې دا خوله په سختۍ سره کنګالول، مونږ هم الحمدلله اودس کې دا خوله کنګالو. هغه به پوزه کې اوبه اچولې او پوزه به یې ښځو سره سوڼوله، نو مونږ هم پوزه کې اوبه اچې وسوڼو یې. هغه به سنت کو دا 80 کالو چې خدای پاک ورته وی ځان سنت کا، دا 80 کالو تر ښځې راواغېشته او ځان یې په خپله سنت که د خدای په حکم فوراً عمل. زمونږ په امت کې هم ځان خلک سنتوي. هغه به ګیره پرېښې وه، غټه ښکلې ګیره وه. دا ګیره مونږ هم شکر الحمدلله ګیرې پرېږدو. هغه به برېت لنډي کول، مونږ هم برېت لنډي کوو. هغه به سر کې لاره ایسته، مونږ هم چې د چا ویښتي په سر کې لاره وباسي. هغه به د جنابت نه پس غسل کو، په مونږ هم د جنابت نه پس غسل واجب دی. دا ګوره د ابراہیم علیہ السلام طریقې دی ټولې. هغه قربانی کړې وه، مونږ هم کو. هغه څنګه قربانی کړې وه؟ نو قصې اوږده ده چې ته مقرره بیا به درته ویم، خو بالاختصار درته ویم. ابراہیم علیہ السلام 2 بیبیانې وې، یوه ساره وه، دی د تره لور وه، او دی ورسره ډېر لویه قرباني کړې وه، ځکه ابراهیم علیه السلام په عراق کې د بابل ښار اوسېدونکی. نو د عراق نه دی لاړ، سفر یې شروع کو. نو یو ورسره روارو حضرت لوط علیه السلام، یو ورسره دا بیبي و حضرت ساره. نو دا م ورسره غریبانان د وطن نه ووتل. نو په لاره په مصر تېرېدل، دریای فرات باندې چې دی تیر شو، نو هلته وله خدای یو بله ژبه ورته وښوله، نو هغې له عبراني نوم کېښود. عبراني ورته په دې وجه وایي چې دا د دریای فرات نه دوی عبور وکړو، تیر شو، دا ژبه پیدا شو، ژبه عبراني وه. نو یو بادشاه د مصر چې تېرېدل، د مصر بادشاه خپلو هغه ډېر ظالم، زناکار او بدعمله سړی. نو په لاره چې به کوم مسافر تلل او هغې سره به زنانه وي، جنکۍ وي، هغه به یې ترې رانیولې. نو چې چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه، او که چا سره به خور وه یا لور به وه هغه به یې ترې قبضه کړه او خاوند ته به یې ویلې زه په مخه دې ښه. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله چې خدای دا خو په لوی ګرداب کې ګیر شو. نو ښځې ته یې وی بی بی سارې ته وی ګوره ته خو زما ښځې زما بیبي، خو په مخ د ځمکه نن زما او ستا نه بغیر بل مسلمان نشته. تم مسلمان او زم مسلمان یم. نو مسلمان د مسلمان رور او خوري. نو که دا بادشاه دی، کارنده او دی، پولیس والا دنه تپوس وکړه چې دا سړی دی څه دی، نو وایي دا مې رور دی. ما ورته ویلي چې دا مې خور ده، نو ما دروغجن نه کې.
که دا پته ورته ولګېده چې دی خاوند دی نو بیا خو ما وجني پرېږدي مې نه. پولیس والا رالل وی دا دې څه ده؟ وی دا مې خور ده. دیني خور ده که نه؟ مسلمان ښځه او مسلمان سړي دیني رورخوري. هغې نه یې تپوس وکړه دا دې څه دی؟ وی دا زما رور دی. وی راځه بادشاه له دې بوځم. دی بادشاه له په مخه کړه او دلته کې حضرت ابراهیم علیه السلام خدای ته ودرېد. ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. تکلیف مصیبت درته ورسېږي بې د خدای نه بل څوک نشي لرکولی. خدای ته ودرېږي زمانونو ګورې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه صفت عائشہ صدیقه فرمائے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. چې کله به یو کار پرې راغی او په هغې به غمجن شو زر به خدای ته ودرېد او مونځ به یې شروع که الله پاک ته. نو ابراهیم علیه السلام خدای ته ودرېد چې خدای زه خو ستا پیغمبر یم. یو امتحان نه دی دا خو بل امتحانونه په ما تېر شو. اور کې وغورځولی شم خدای تا بچ کړم. د وطن نه راوښکلی شم بار دا دې راووتم. نو خدای اوس مې عزت لوټ کېږي الله. ښځی رانه بوتله خدای دا به څه کېږي. نو بادشاه د مصر دې ښځې ته لاس اچو. نو قصه اوږده ده خو بلا اختصار چې ده به څنګ لاس اچو په هغه به فالج راغی لاندې به پرېوت. یو ځل وی ما ماپ که وی ماپ مې کړې چې بیا لاس اچو بیا په ځمکه درست شو چې پرېوت فالج و. وی ما ماپ که بیا خدای جوړ کو چې بیا لاس اچو بیا په ځمکه درست شو چې پرېوت لاسو خپو باندې فالج و. وی دې دله مې ماپ که بیا درته ګوتې م نه درړم. وی ښه ماپ مې کړې. نو بیا دې تپوس وکړه ته یې څوک؟ ته خو د لوی بزرګۍ خاوند د ښځې؟ وی نه زه خو بزرګه نه یم خو خاوند مې بزرګ دی. خاوند دې څوک دی؟ ابراهیم یې نوم دی. د کم ځای دی؟ د عراق د بابل ښار. څه کار کوي؟ اسم نه کوي د خدای پیغمبر. او هغه پیغمبر دی چې نمرود بادشاه اور کې واچو او خدای په اورم ګلې ګلزار کو. نو بس دا مصر والا بادشاه خو پې شو چې نمرود خو غټ بادشاه و. هغې مقابله ونه کړه زه به د دې سپینګري څه مقابله وکړم. نو بیا دا ښځه بوتله ابراهیم علیه السلام ته یې حواله کړه. نو بیا هم د ښځې پړه کې سودا وه چې ماله خو دې سپېره ګوتې نه دي راوړې خو هسې نه خاوند مې را باندې شکي نه شي. نو ورته وایي وی ابراهیم زما خاونده وی خدای دا هغه سکیم او سازش په خاورو کې واچو. زه ته خدای ګورې محفوظه کړم. جړلې یې ورته خپل خاوند. ځکه خاوند چې په ښځه شکي دا ډېر لوی ګران کار دی. هغه ورته ابراهیم علیه السلام وی ما ته تسلی منا کوه. وی قسم دی ما ته خدای د علاقه د شیشې په شان کړه او ته ما ته مکمل ښکارېدې. مار څه په خپل سترګو لیدلی دي. نو بادشاه بیا د ابراهیم علیه السلام دعوت وکړه او پته ورته ولګېده چې دا خو رښتونی پیغمبر دی. نو خپله لور یې ورته په بعضې علما وینځه یادوي خو درسته خبره تحقیقي دا ده چې لور یې ورته وبخله بی بی هاجره. وی دا به ستا خدمت کوي. هغه لور باندې ابراهیم علیه السلام نکاح وتړله او لاړ شام ته او د شام نه فلسطین ته. دواړه ښځې یو ځای اوسېدلې. قدرت الهي ته ګوره د مشرې بیبي بچی او نه شو او د کشرې بیبي هاجرې له خدای یو بچی ورکړ. ولې ابراهیم علیه السلام به خدای ته چغې والې. الله ته به اسمع ایلو یا الله زما دا دعا قبوله که او خدای ماله زوی راکه. نو چې زوی یې ورکه نو اسماعیل نوم یې وله کېښود. نو دی خو بوډه او سپینګیری او زوی م پوټی نه دی. نو بیا داسې زوی نیازبین او په پلار مور ډېر زیات خوږي. د دواړو بیبیانو منځ کې لږ اختلافات راغله. مشرې بیبي ورته وي دا به ما سره نه اوسې دا بیله اوسوه د دې مخ به ما ته نه ښې. نو ابراهیم علیه السلام د هغې خبره ځکه منله چې هغې غټه قرباني ورکړې. کور وطن مور پلار رونه خویندې هر څه پرېښي او مسلمانه وه. وی ډېره ښه ده. الله ته وی الله څوکم. وی بس دا زما کار دی. دا کشره بیبي او دا بچی راواله او راځه زه درته لار ښیم. ما ولې یو ځای خوښ کړی دی هلته یې بوځه. زه پې خپل یو کور آبادوم. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده. الله کم خوا بوځم فرشته یې ورته حواله کړه وی دا به راته لار ښی. د شام نه را روان شو رالل موجوده چې کوم بیت الله شریف دی دې له یې راورساوه.
دا بیت الله روان شوی د نوح علیہ السلام په سیلاب کې یو زړه غوندې اونه وه دشتي اونه هغې لاندې دا ښځم کېنوله پیغله جینۍ بی بی هاجره او هغه ماشوم اسماعیل چې د مور پیس کل ارونی والا هغه مولا په غېږ کې ورکړ او لږ غوندې یو بتکي کې ورته اوبه راوړې وې هغې ورته کېښودې او یو معمولي غوندې توشدانو په هغې کې ستوانو د خوراک سامان هغې م ورته کېښود ابراهیم علیه السلام ته روان شو دا داسې ځای دی د مارونو چې دلته یې سم نشته نه کور شته په میلونو میل خو سکے پا شلگونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نه درنده حیوان هم اغا زیل راضی چه کم زی اوبی اوبا پکی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان کے نه جنگن شتا و نه کوٹا شتا او نه بلڈنگ شتا او نه سمس و غار شتا چه پکی پکینی حلتے پری خودن نو پیغل خدا چه سوک پریدی خدا خدای پا حکم او پوٹینی معشوم پریدی دالانا بے یو خدای خبرو لیکن پیغمبر بیا پیغمبر له خدای په دنیا کې ازمایښونه ډېر راولي مونږ خلک نه شوټینګې دي نو په مونږ نه راولي داسې مثال دی لکه یو کلکه جامۍ نو که هغه ډېر هم اینځې او ډېر زورونه هم ورکې نو هغه ښه پاکوه زورونه ورکوه شلېږي به نه او چې کومه نری جامه ده د سیپون یا د جارجټ نو که هغه صفاکې نو احتیاط سره به صفاکې که لږ زور دې ورکړو نو به شلېږي نو د پیغمبرانو مثال د مضبوطې کلکې جامې دی هر څومره چې خدای پاک ازمایښونه پرې راولي او مږي یې په ازمایښونو نو هغه نوره مضبوطېږي خرابېږي نه او زمونږ مثال د جارجټ او د سیپون د لوپټې دی الله ته پته ده که لږ زور ورکوم تښتي نو موږ سره ګزاره کوي نو ابراهیم علیہ السلام روان شو ته دا ښځی ورپاسې دا خو پوه شوه چې دا خو یې زه په سلګونو میله لرې راوستم دلته خو هېڅوک نشته نو دا ښځی ور روانه شوه وی سړیه مونږ د چا ته پرېښودو او ماشوم بچی د چا ته پرېښود دی غږ نه کوي او کتې م ورته نه شي جړا والا ورځي نیازبین دقه یو پوټینی بچی او پیغله جینۍ او د بادشاه لور نیازبین کور کې لویه شوې ده دی غږ نه کوي روان ښځه بیا ور مخکې شوه ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښود ته رانه چېرته ځې دا ماشوم بچی به څه کوي دا لږ خوراک د خلاص به شي دا لږې اوبه دي بیا به مونږ څه کوو چېرته دی دی بیا غږ نه کوي باب المروه چې اوس کوم دی چې د مروه غر دی دې نه لږ غوندې مخکې دا واپسې بیا روانه شو نو د لمنې نه یې کلکه ونیوه د شا نه اخو ورته کتې نه شي سترګو کې اوښکې راغلي دي ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښودو دلته خو هېڅوک نشته ته رانه چېرته ځې هغه غږ نه کوي نو ښځه هوښیاره وه آخر کې دې تپوس وکړه چې دی خو کم کار کوي د خدای په حکم کوي وی الله امرک بهذا وی دا راته خدای ویلی دي نو ابراهیم علیه السلام سر وړقه داسې نور یې غږ ونه کړ نو ښځې لمن پرېښوده وی ان الله لا یضیعنا وی خدای به مونږ ضایع نه کړي هغې ایمان مضبوط نو واپس شوه او ابراهیم علیہ السلام نا حجون ورطوی معلنات الدیو غرطا و خط نو خدای خواتا ویلی وی دلتا با کور جوڑاو نو قبلی تے مخکڑی او خدای تے لاسو چل اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پر ناسب دشت و بیابان اس بوٹی پکے نشتا اونا پکے نشتا اند بیتک المحرم تارا تویدل تزما کور دے عزت من علتم پریخو ربنا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم یا خدایا فما خود پدشت و بیابان کی پریخو دل دخوت الارم خدای سوک والا را والا نا بس سکی آواز نا خدا بای آواز سکی
لعلهم یشکرون او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریہ طاقت ورکا جستا شکر ادا کی دیکھو تیلا نو خدای پاک سے چلو کہ اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا دا یمن خلقو اغیبا ہمیشہ پدے لارت دل دا خانہ بدوش چی نو مارغی ولید چکرے وہ نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا تیو چی غیبا گیا پس گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پس گردے دا چی اوبو گیا بے امونتا نو قافلے تا بے دل تا دمکم اوبو گیا شتا ناغا اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لیدا الکوی مارغ خود دل تا مونگ چتا ندلی دے مارغ خواغا دے کی چکم دے اوبی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی اوبا چتا شتا نو چی گرونو نا تورا توشو بے قتل نو بی بی حاجرہ ناستا دا او ما شم بچے او بوسرد او بسنگری اللہ چی او سورہ دے تیر شوے ابراہیم علیہ السلام تلا نا غبتگی کی او بخلاس شوے او چکمی کجور او ستوان و سر وام خلاص شو دمور پسینہ کے پیموچ شو معشوم پا جڑاش او سشتن نا بازار شتا چشے والی نا انسان شتا چشے تے والی بی بی حاجر لارا مخامخ جا وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خوابل خواگوری که سوکی پلارا سوک دی چلک ستو خوارا سوکی سی نکل مخامخ بل گنڈے دا مارواوت ویل تروانش او دی بچی تا بیدا سے شاعت کتل نو علتا یو خوڑو چیغی که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی بنخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چیغی وی معشوم مرواتا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا وومدل مرواتا ورسید چی مرواتا ورسید یو آوازی وری چی آوازی وری نو دا زان سروی خاموش چپ شا خپل رتا ویلی درزیگی کیا بنده چی منڈی ویلی درزیگی چپ 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 او بیا آواز کی اے دا خدای بندہ ار سوک چیئے دا ما مددو کا بچے میں معشوم ری ما سر مدد چا آواز ورنہ کر بیا لکی بیا چغوانا آواز خوی وورد دا سڑی بیا چغوانا دی والا بیا آواز ورکی اے دا خدای بندہ ار سوک چیئے دا ما مددو کا معشوم بچے راتا مری دا معشوم آواز غلی شوی چرا کشوا زبستوی بچے میں مرد چنگے غلی شوی یوی قتل ساڑی و سرناس ساڑی حضرت جبریل علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام پیوچے تک روزمکی لیروں برولا او بیا داغین خود اوبا پیدا کر زمزم او پلا پہ اوبر آواغشت اسماعیل علیہ السلام لے پخلکی وہاں چولا خود پیغا قلارک دارالا چرالا او بخوٹ کیگی دی زر زر پکی شکو کی کندو استوغاق بندے و تواچولی چوبرانا خورین نشی او توی زم 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 عبرانے کی دا مانا چی بندش 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 حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خدای رحمو کی کدے او بوتے بندے نوا چولی ٹولا دنیا بے سیراب کرے دا با یو جاری نیر جوڑ شوی مشکی دے ڈکا دا غوبو دا فیدہ دا کہ دا تند دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باقی کار کے دا دا جرہم قبیلی چو بولی دے دا اسماعیل علیہ السلام مون لرالا ویک دیکھ وخی مونگ لدل تزیرا کا مونگ بدا سروسیگو تبم پا مونگ داڑے اگیوی در بکم خوبا بگوری زمائی سکے او بکوی حق ستاسو ندی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کے پا فلسطین کی اسی گی او ما لکل لکل رازی اگیوی ٹک تو برا کوا قبضہ پہ نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام بکل لکل راتا او دا خپلی بی بی معلومات پیم کن او دا خپل بچی پیم کن بچی ارور اولوی شو دیار لسکال پکی ہوا
چې 14 کاله ووتل نو ابراهیم علیہ السلام خوب ولید. الله ورته په خپل مخ کې یو نظر کړی وی خدای کمال دی بچی را کستا پلار کې به ذبح کړ قربان به الله په خوب کې ورته وی خپل نظر دی پورا کړ. په دویمه شپې بیا ولید، په درېیمه بیا اسماعیل علیہ السلام ښکلې موخه شته او ماشوم هم دی د 14 کالو ماشوم خو رکوټ او منډې ترړې والے او پلار سره به منډې والے چې پلار به راغی دلته به میاشت نیمه تېره کړه نو دی به ورسره ګرځېده سپینګیري پلار سره. پلار د 100 کالو دی او بچی د 14 کالو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بچی ما ته خو یو خوب مې ولیده، بابا څه خوب دی لیدلی دی؟ ما ته الله وی دا زوی دی حلال کا. څنګه دی خوښه او قصه لږه اوږده ده، زه اورېږه ته برابر کړه. 14 کالو شو نو دې زوی ته وایي زه چې زو بچی قرباني کو. وی ښه چاړې م واغېشت او پړې م واغېشت او ښځې ته م وایي چې مونږ زه قرباني کوم. وی ښه لاړ شې د ښځې څه خیال و چې زما بچی به وجوي. مینا ته لاړل، دا موجوده چې کوم ځای مینا ده چې لاړل نو هلته زوی ته وایي وی بچی ما ته خدای په خوب کې وایي چې دا زوی دی حلال کا. فانظر ماذا ترى. بچی څه دی خیال دی؟ سوچ پې وکړه. دې مطلب نو که د زوی مې خوښه وه چې مې حلال که نو حلال به کم او که خوښه یې نه وه نه به حلالوم. دې مطلب نو، مطلب یې دا و چې د زوی پته ولګي چې په خوشحالۍ ځان حلالوي او که په زور. که په خوشحالۍ وي د هغې د حلالولو جدا طریقه ده او که په زور وي بیا طریقه جدا ده. او ته څه وایي؟ هغه ته خو پته و چې زما پلار پیغمبر دی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې خدای راته څه حکم کوي کوه، زه به صابر یم، لاس به مو نه راکوم، خپه به مو نه راکوم. وی ښه بچې ډېره ښه شوه. نو دغه یې راواغېش پړی او لاسونه خپې یې ولا وتړل. هغه سپینګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولا لاس پې تړل په دې وجه نه چې دی به وتښتي. هسې نه د چاړه راکاږم او دې ټوپونه جوړ کړي د خدای حکم کې ناراستي را نه شي، الله مې خفه نه شي. لاس پې والا وتړل. اسماعیل علیہ السلام ورته بابا یو کار وکړه، وی چاړه ښه تېره کړه چې د خدای په حکم کې ناراستي را نه شي. نمبر 1. دویم زمانه دا کمیس مخکې وباسه، که وروسته وباسې نو بیا به شلیږي او چې مخکې وباسې روغ بوځي. نو بیا چې کله زما حلال کې نو زما دا کمیس به زما په وینه کې غوپه کې او زما مور له به یې یوسي او زما په مور به زما سلام ووایي او ورته به ووایي چې اسماعیل خو د خدای په نوم ما قرباني کا. دا د هغه وینه ده، په دې خپله تسلي کوه او ما په خپله رضا لال شوی دی، په زور نه کمیس دی او ګوره روغ دی. که شلېدلی نو بیا به مې مور وایي چې په زور دی وجلی دی. چې لاس پې یې وله وتړل او چاړه یې راښکله. وی بابا دا لاس پې مې پرانیزه. د اسمان فرشتې به وایي چې دا د دړه نه دی او پلار یې په زور حلالی. نو چې څه میله او چاړه راکاږي نو چاړه کار نه کوي. وی بابا دا زما سترګو ته ګورې نو لاس ته کار نه کوي. نو ما لوړې کو د شان لاندې نه چاړه راکاږه او زه بابا دا خپې مې وتړاسې نه چې بیا زه په ځان نه پوهېږم او کار کې تاخیر را نه شي. نو بیا وتړه. الله څومره ګران کار و، څومره سخته ورځ وه او څومره سخت حالت چې فرشتې الله ته سوال کوي. الله ډېره موده پس دې بوډا سپینګیري له دې بچی ورکړ. خدای ډېر سخت امتحان دې پرې راوستی دی.
اللہ دے امتحان کے خدای معاف کا. اللہ وی تاسو نہ پوئے گے ز پوئے گا. انی اعلم ما لا تعلم، ز پوئے گم تاسو نہ پوئے گے. نو بیا والا وجود اتانا وی بابا ځان لمسترګې اتانا زما په دې سپین وجود کې د نظر لګي تکار نشه کوي. نو چاړې خطې رکړه. نو چې چاړه له زور ورکوي چاړه کم ځای کار کوي. چاړې اوچته کړه د ځمکې نه راوباروله. نو چاړه ورته وایي د خلیلو منم که د جلیلو منم، د ویلالول کوم خدای وایي مه کوه، ستا منم که د خدای منم. دې کې حضرت جبریل علیہ السلام د جنت نه ګډ په منډه راوځغاله. هغه ګډ تیره جمعه مې درته ویلي چې حابیل قرباني کړ. جنت کې خدای لویه په منډه یې راوځغاله. دې غریب ماشوم لوړې پروت دی او د سپینګیري بابا لاس کې چاړه ده، لاس یې رپي، لاس یې رچي. او چې هغه دی نه ګډ راوځغاله نو وایي الله اکبر الله اکبر. الله ډېر لوی دی، اللہ ډېر لوی دی. ابراہیم علیہ السلام خو پوه شو یہ مسئلہ جوړ بدله شوه. هغه وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیہ السلام پوه چې قصه بدله شو زه بچ کېږم. وی الله اکبر ولله الحمد. اګړې ورته سملو، الله یې ما خپل حکم منسوخ کړ، دا ګډه حلال کا، ګډه حلال کو. اسماعیل علیہ السلام بچ. ځکه حضور پاک فرمائی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. صحابت تپوس کی دا سشیزون لی وی سنت ابیکم ابراہیم، دا ستاسو د نیکه د ابراہیم علیہ السلام طریقه ده. اگر اعلال که او بیا راوړه د مکې چې څومره فقیرانو په هغې د هغې غوښې وخوړ. او ښکرې د بیت الله چې کله جوړ شو هغې کې ویزان دو. د عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ د زمانی پوری د اخکری په بیت الله کې ویزان دی. بیا چې حجاج ابن یوسف په حمله وکړه او بیت الله روان کړ نو اخکری په هغې کې ګډې وړې شوې. دا د اسماعیل علیہ السلام طریقه. چې دې کله بوته نو مور پسې شیطان راغی. وی ته خبرې چې خاوند د نزوی کم خوا بوته. وی نه، وی لالی یې. وی چې ته پلار به لګي شي چې زوی لال کي. وی ستا خاوند وی چې ما ته خدای ویلی دی. وی چې خدای ورته ویلی دی یو ځل دله دی لال کي. بیا چې کله مینا ته تلل نو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي نو غټ سړي پشې کړ. وی خوب باندې باور مه کوه، نیازبین ماشوم بچی دی دا لال دی دا څه کې. هغه یو څو کاڼي واخېستل شیطان یې پرې وویشت. اوس هم چې خلک شیطانانو لي دا هغه طریقه ده. نو بیا چې لږ مخکې شو نو د اسماعیل علیہ السلام له شیطان په بل شکل راغی. وی الالی دی، وی داسې پلار لکه زما د پلار په شان پلار، داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي. وی ستا پلار وایي چې ما ته خدای ویلي، وی چې ویلي دی حلال مې دی کړي. درې ځله ورته شیطان راښکاره شوی او درې ځله یې پرې ګزارونه کړي دي. نو هغه طریقه په حج کې خدای لازمه کړې. دا د ابراهیم علیہ السلام طریقه شو. او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې جمدی ده. او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداري نو قرباني کوي. تاسو به هم قرباني کوئ چې کوم مالدار یې. 250 تولې سپین زري یا ورسره 19 تولې د سرو زرو کالي وي یا سره زري. قرباني پې واجبه ده. او که یو سړي سره 19 تولې سره زر نی لګي ورسره یو توله یا 2 تولې یا 3 تولې نو که نورې نغدې پیسې ورسره نی خو په ده قرباني نه کېږي. او که نورې نغدې پیسې ورسره نو بیا به هغه پیسې هغه کالي سره جمع کړي. د کالي قیمت فروخ به ولګوي چې په څو خرڅېږي، قیمت خرید نه، اب ورسره جمع کړي. نو چې قیمت یې ته رسي نو دا ښځه به هم قرباني کړي. که یو سړي سره نغد مالي خو د تجارت مالي لکه دکان یې دی، کارخانه ده، کاروبار یې دی،
د سارو تجارت کی ساروی غشتی تجارتی مال چه وتوي او قیمت او در زرو اتو سو ترسیږي دی بم قربانی کوي. کدی یو سړی زمکه د نقد پیسې وسره نشتا دومره زمکه ده چې د ادنا گزاره پکېږي د او د ښځې او د بچو چې د سره کم شریک اوسېږي هغه بچي معمولی گزاره پس پورا ډوډۍ م کېږي نو قرباني پې واجبه ده. او که دومره زمکې وي چې گزاره پې نه کېږي تر څو دیاړي ورسره نه کړی او مزدوري نه کړی نو بیا پې قرباني واجبه نه ده. دا قربانی با پچا کیگی که دا ټول شریک دی و اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قربانی دیو کی. او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان له پنګه ده دا یو زوی ځان له پنګه ده د بل ځان له او د ښځې ځان له پنګه ده او د هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسیږي بیا به هر یو قربانی کوي. او که ټولې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا بس ته پیش او اختیار دې پیش یا مور راوړي مور ته پیش اختیار دې پیشه نو چې کم بیا د پیسو اختیار منی بس هر یوه قرباني وکړي. په ګډ او په چیلي او په غوا میخه قرباني کېږي. ګډ چیلي چې د کالي چې د کال نه کمی بیا پې نه کېږي. البته علما لیکي وی لماور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري نو په دم قرباني صحیح ده. بېلمه ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نه رسېدل نو چیلی ګډ د کال او غو میخه د 2 کالو چې 2 کالو ته عمر رسېدلي د قربانۍ پر 2 کاله عمر پوره شي. که غاښ یې کړي او که غاښ نه کړي غاښو له اعتبار نشته عمر نه اعتبار نو بیا پې قرباني صحیح ده. او که د 2 کالو نه عمر کم نو قرباني پې نه صحیح کېږي. ګډ چیلې د یو کس نه بالالی او غوا میخه کټا کټې سخې دا د اوو پورې پکې شریکان جوړېدی شي. 2 کسه رکوټې سخې دې هم پکې 2 سې جوړېدی شي. رکوټې کټې دې هم پکې 2 سې جوړېدی شي. 2 سې به خو د 2 سې پوره ګورئ پوره سمانه 6 کسان د کندي خلک دي او 2 وروڼو پیسې تن کړې نیمې یو کړې او نیمې بل کړې او په شریک یې حصه ونیوه د یو کس حصه پکې کمه شوه کنه 2 کسو په شریکه حصه ونیوه او 6 سره ملګري شو د دې ټولو قرباني ونه شوه. 2 کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي د ټولو قرباني ونه شوه. حرام خور به پکې نه ثابت او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي. او ښه قرباني هغه ده چې ښایسته سړی ښکلې مزېدار څاروی واخلي. کوم څاروي چې ګوډې قرباني پې نه کېږي چې د حلالېدو ځای ته په خپله نه شي تللی. د کم څاروي چې سترګه ړندی یا نیم نظر یې کم وي قرباني پې نه کېږي. د کم څاروي چې پیدایشي ښکرني قرباني پې کېږي خو که ښکر یې مات وي د نیمې نه زیات بیا پې قرباني نه کېږي. کم څاروي چې پیدایشي غوږونه نه خیر دی او که غوږ یې د نیمې نه زیات پرې بیا پې قرباني نه کېږي. لکه نیمه پرې د قرباني پې نه کېږي. کم څاروي چې غاښونه نی او دې گیا پې خوړی شي گیا کې فرق نه راځي بیا پې کېږي. او که گیا په تکلیف خوري بعضې خوړی شي بعضې نه شي خوړی نو قرباني پې نه صحیح کېږي. کم څاروي چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدو نه په دم قرباني نه صحیح کېږي. خشته ښکلې څاروي باندې قرباني کوئ مزېداره حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوئ. 6 کولی شي 5 4 3 2 کولی شي 2 نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي. د قربانۍ څاروي چې دی واغېشته چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وی دا به راله ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړ. البته که ته وله پیسې ورکې چې روغه دروازې څونه ګیا خوري هغه وي د 50 روپو وی ده د 10 ورځې راله وساته او هم د هغې دا پیسې د ګیا مانه واله نو بیا ټیک ده. او که نه ورته وی علم خو راله بیا ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی دا بلکل ناجایز دی. کوم څاروي چې پی والا دی چا واغېشته پی به ترې نه لشي او که پی غولانځ یې دړ کو نو یخې اوبه دې وله په غولانځ ور واچوي خو پی به ترې بلکل نه لي. او که بالفرض کم پی د هغې نه بعضې سالونه بیږي پی
یا ډیر تکلیفي او پیدا ته واغشتل خو نه چې ته والے خو دی واغشتل نو په خپل استعمال کې نه راولي اب فقیرانو له خیراتي ورکړي یہ دې ساوي ته واپس په بوتاوا واچو چې ویخ یہ فقیرانو لا ورکړي منډه کې چې ساروي واغی نو ډېر خلک د منډه کوي نه ورکړي پټ پغلا روزي هغه ته وی ځانه کا کور به ته ما بوې د مازدیګر بدل شم کور به پیسې درکم د منډه کوي پټول ګناه ده دا ناروا دي حرام دي دا خو د هغوی د کرۍ ځای دی دا خو هغوی یو ګونه ځان له خپله کرۍ مقرر کړې ده خو هغوی به هم زیاتې نه کوي چې کوم عام ریټ کې ابالي د هغې نه زیات بنالي بل هغوی یو بل زیاتې کوي دا ریټ دا کرۍ خو د هغه ځای دی چې کوم ځای کې څاروی خرڅېږي نو هغوی په لارم کسانو درولی او که په لارم چا سودا وکړه نو منډی والا تې کرۍ اخلي دا ګناه ده لار خو د ده نه ده لار خو سرکاري ده اگا منڈے چکم دے کے غی اگا زے مختص کری نو التبا منڈے والا پیسلی دا لارے دا ساروی پیسا بھی نشے غشتی دا گناہ دا با بالکل ناخلی علالی بے دا اختر پورد چکم دے دا اختر منس کی گی نو التا دا اختر دا ماندن مخ کے بنا لالی اختر منس چیو شو ارجمات کی چیو شے لالو لشے او که بانڈا کی چالالو دا اختر منس کی گی نو وقتی ملالو لشے یو صحابی دا حضور پاک اگر دا منزن مخ کی علاله کلیوا نبی علیہ السلام تو اشاتو کشاتو لحمن زبط غخل دے علاله اکلا بل با علاله اس او خدا دا چی پخپل لاس علال کی دا بہتر دا او کدا بل پلاسوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لش دری ورځو پورې قربانی علاله کولی شي لومبه او دویم او دریمه او درې ورځې پس بس ورځې ختم شي بیا یې سم نه کېږي سرمن سره به سکے نقد سرمن ار چاله ورکول شي ځان لته بورقم جوړول شي ځان لته لمسیم جوړول شي او مالدار لیم ورکول شي او غریب لیم ورکول شي او چې سرمن د خرڅ تکنو بیا به غریب لورکې مالدار لنشي ورکول د قربانې سرمن دا به قصاب له په مزدورۍ کې نه ورکې که مزدوری کې دی ورکړه نو ګناه دی وګټله بعضې خلک یې په مزدوری کې نه ورکوي خو هیله جوړه کړي د قصاب مثلا 1500 روپۍ کېږي ما ورته وي د مړی 100-200 بدنوالم دا سرمن په ما را خرڅه که نو هغه ورته ریټ کم کړي او دی ورته د سرمنې ریټ کم کړي دا ګناه ده دا سخت جرم دی او ناروا دی د قربانۍ د څاروي چې کم پړی دی پکې ورسۍ ده اب هم خیراتي ورکې اب هم په خپل استعمال کې به نه راولې چاله خیراتي ورکه په هغې صدقه وکړه او غوښو سره به یې څه کې غوښه خو تاسو ته پته ده پرچ کې به کېدی د یو په ځای وله 3 والې او 15 کالې خورئ خو تاسو وله سیسټم برابر کړی دې ورځې کې په پرجونو دونه راشي چې په دوکاندارانو باندې د پریزرو راشي نه د قربانۍ غوښه که ساتې ساتلی شي بالکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخیرو ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نہ دا بہتر ادا چھ دری سے ایکا یوی سا پخپل او خورا یوی سر میلمنو رشتہ دارانو نورکا یو فقیرانو نورکا او کی ساتیو مش اختیار دلشتا او چینو میں اختیار دلشتا دا خود قربانے دا ساروی بعض سڑی پلار لقربانی کی مور دا پارا کی بالکل کولے شے نبی علیہ السلام لکه څوک مالداری حضور پاک له یو یو کې چې ثواب مشي او که چرته یو سړي وصیت کړو چې مالا به قرباني کې دې کې فرق دی که چا مړي له قرباني وکړه غوښه په خپل هم خوړی شي د بچي هم خوړی شي او که مړي وصیت کړو چې مالا به قرباني کې او بیا ولا قرباني وکړه دا هغې غوښې به نه خورئ به ټولې بیا خیرات کې دا سه مختصر مسائل د قربانۍ مې درته وي رب العالمین دې مونږ له د قربانۍ کولو توفیق راکړي اللہ مونږ ټول د بیت الله حج لبوزے اللہ مونږ ټول د بیت الله حج لبوزے اللہ مونږ ټول د بیت الله حج لبوزے کومې زنانه چې زمونږ اوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوزے الہ العالمین چې څوک حج لتلي دي قبول شوي حجونو سره واپس راوړي الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکړي اللہ که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي اللہ چاہ دو سب پریشانی ٹینشنوں پا خوشحالوں بدل کے خدا خپل عظمت او د خپل حبیب مبارک مینا زمون فضل کے وہاں
الله د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو نه پامن کې وساته. الله موږ زموږ بچي اهل عیال د ناګهاني مصیبتونو شلقونو نه پامن کې وساته. الہ العالمین اچھا الله کې څه پریشانی دي پریشانه په خوشاله بدلېږي. خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساته، د حاسدینو د حسد نه وساته، د شریانو د شر نه وساته. په جبه او پاندامونو خپل ذکر جاری کړه. یو مرګري زمونږه د دې خیش کو نات خوان دی داغي والده وفات شوی و. دعا وته کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. یو بل مرګي زمون خدمت کوي نارینه اولاد بچی نشته، دعا کې چې خدای نارینه اولاد الله چې د چا بچی نشته نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای نارینه اولاد ورکړي، الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.